अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शिरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास। अल्लाह ताला दे वकी द सेहत او عافیت زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د لارو د روښانه کولو سولر سیستم پر رابطه باندې ده. دوستانو تاسو وینئ په دې وایټ بورډ باندې عموما د لارو د روښانه کولو سیستمونه په دوه ډول دي. یو د دیسی سیستم دی او بل د ایسی سیستم دی. دا دواړه هغه سیستمونه دي چې د شپې پر مهال باندې په اتومات ډول باندې په دې کې بلپونه لګي او د ورځې پر مهال باندې په اتومات ډول باندې دغه بلپونه چې دي د لارې د سټریټ دغه بندي. بیا په دې کې اتومات وسایل چې دي په دغه چې دا اتومات سیستم کوي دا په درې قسمه دي. اتومات وسایل د دې په څو قسمه دي؟ په درې قسمه دي. یا به په دې کې د اتومات سیستم لپاره یا به په دې کې پټو سنسر موجود وي، یا به په دې کې ټایمینګ ریلی موجود وي، او یا به په دې کې ان پی ان او یا پی ان پی سنسر موجود وي. د دغه درې مهم وسایل په واسطه باندې دغه اتومات سیستم کوي بلپونه، یعنی د شپې پر مهال باندې دغه لګیږي او د ورځې پر مهال باندې په اتومات ډول باندې بنديږي. سنسر چې دي عموما د سویچ مثال لري، لکه بټن مثال لري چې دا په اتومات ډول باندې اپ او آن کوي، او لکه تاسو په بټن لیدلی دا تاسو د لاس په واسطه باندې اپ او آن کوي، نه بندوي او لګوي. بیا راځو د دغه سولر سیستم او د لارو د روښانه کولو سیستم ته. د دې د جوړښت مواد چې دي دغه په دې ډول دي چې په دې کې یو عدد سولر پینل نصب او کنیکشن کیږي، ورسره بیټرۍ نصب او کنیکشن کیږي، ورسره راډونه یا بلپونه نصب او کنیکشن کیږي، د دې سره لین چې کومه ده کنیکشن کیږي، او ورسره دغه پایا چې د وسپنې یا د پیپ پایا تاسو وینئ دا په دغه ورسره موجوده وي. ورسره بیټرۍ بکسه په دغه کې د بیټرۍ بکسه موجوده وي، ورسره د سولر پینل چوکاټ موجود وي، او په دې کې اتومات سرکټ موجود وي. په دغه اتومات سرکټ کې سنسر نصب او کنیکشن کیږي، او بل په دې کې نټ او بوټ یعنی کابلې موجودي، او دا سلور مواد په دغه کې نصب کنیکشن کیږي د دې د جوړښت لپاره. نو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د لارو د روښانه کولو د سولر سیستم پر رابطه باندې وا. ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.